دا تراویح سنت والله دا د مفتي شاکر خبرې دومره تاوان ورساوه اوس مولایانې لا چولاوه سنت څه پروا ده هغه خلک خو مشرو چې یو عبادت چې دا روژه په ښایسته وه چلو ټیک دی هغه اته والا اتوخې کول یو تراویح په نامه خو یو شی کاوی لیکن د ده خبرې دومره تاوانونه ورسوله چې خلکو ته یې ډاډ ورکړي چې مثلا تراویح چې نه په کوم انداز چې ده خبر اوس خو دی په خپل مسجد کې هم کې لیکن په کم رویا په کم انداز ده دا خبرې وکړې والله دا خبرو سے د تراویح اهمیت ختم د الله بنده په خبرو ګرځي احتیاط نه کوي وایي موږ الله غولوو د الله بنده دا خبره صحیح د الله په نسبت کې دا اوس ګسه خبره چې اوس یې چاته وایم تا غولوم او غولوم دا خبره ګسه سړی کېږي دا خبرې چې تا اندازه ورکړه ما ته یې وویل مولوي صاحب چې دا بیان د کړی دی زموږ په ټولمنټ کې راشي زموږ په ټولمنټ کې چې ټولمنټ موږ رایستلی و چې ده دا خبره کړې ده د هغه ورځ سره راشي جوړ شوی خو کم سے کم څه سړي و مخ ته څه حیا درېدله څه هغه زړه خوړل کېدی چې یاره اوس تراویح څنګه پرېږدې مثلا لیکن د ده د وینا او د ده د خبرو سره او ګرده دا کمونیسټ طبقه هغه طبقه دا دین بیزاره خلک دا د دین څخه لرې خلک دوی سپورټوي او پر دا ګرده میډیا باندې د دغه خلک قبضه ده پر میډیا باندې نه دي روز زموږ دینداره خلک خوانه همدغه په روژه کې خپل عبادتونه کوي څوک په اعتکاف کې ناست څوک منځونه کې دا او فیسبوک ته څه ورښکاري او ګرد هغه فارغه خلک هغه بس نر ملا چې و هغه دغه بس د دې په نظر نر ملا هغه دی چې په لمانځه کې یو شی کاټ کړي په عبادت کې یو شی کاټ کړي یو شی راواصي مختصره کړي بس د دې په نظر د هغه نر ملا دی او د هغه بهادر او نر ملا د دې په نظر هغه دی چې د یو مولوي توهین بس چې د یو مولوي توهین یې وکړي چې دا مولویان د ځانه لګیا دي دا مولویان داسې دي دا مولویان داسې دي ساعتې پر فیسبوک وګورئ د هر یو پر آی ډي به دغه بیان نشر سو یعنې دا زموږ نوی نسل ډېر پر چپه روان دا د علماو څخه لرې روان دي دا د دین څخه بېزاره روان دي د دې دا خوښه دی چې په یو رقم دا لمونځ نه په یو رقم بس دا روژه یو عام نارمل شی جوړ سي مثلا لکه څنګه چې عامې ورځې دي وروره کې دې نفل کولی شي کوی که دې نسي کولی بس دا خپل ټولمنټ کوه خپلې پتې کوه خپلې کیسې یعنې هغه د روژې روب یې ختم کړي د خلکو د زړو سه هغه د روژې روب ویست موږ ورته وایي د الله بنده خو د نبي علیه السلام حدیث دی چې د روژې یو فرض په اویان او د روژې نفل په فرض نو ګسه ستا په نظر دا تراویح نفل نو خو نبي علیه السلام وایي چې نفل یې په فرض نو ته څنګه د دې روژې د نوافلو داسې حکم بیانوې لکه د روژې د مخکې د نفل څه حکم په کار دا په هر نامه چې ګوره څوک د چا پلار بلا وایي دا په حدیثو کې نه کې را ثابته تراویح ګوره د یو شي یو نوم د استعمال د وجې څخه هغه نوم پرېږدي موږ خدای نه وایي ګوره په حدیثو کې خو د قیام لیل په نامه خو به دا تراویح خو موږ د شپې خو که چیرې دغه تراویح موږ د ورځې کولی تا ته حق ولو چې تا اعتراض کړی وای چې د ورځې نفل په قرآن که څوک را ثابت یاره خو د شپې موږ کوو څه د تراویح په نامه څه د قیام لیل په نامه عبادت خو دې د شپې قیام اللیل په نامه لیکن دا تراویح دې ته ولې وویل سو دا خو د څلور رکعات په مابینځ کې ناسته کېدله مثلا د دغه وجې د دې نوم تراویح سو په خبره مې سر خلاص وکړه نو او ته به داسې انداز کې وایې دا خلک دې واسلوله ټوله دې د عباداتو سره راوګرځوله د ټولو په ذهنونو کې دې د خپلو علماو په باره کې دې بدګمانه کله د خپلو اکابرینو په باره کې دې بدګمانه کله د خپلو اسلاف صالحینو په باره کې دې بدګمانه کله نو دا تا اوس و دین ته ګټه ورسوله د دین ناواخستې د عبادات یې داسې دی ځینې دي دی دین هغه استنجا داسې وکړه استنجا داسې لکه چې استنجا داسې ونه کړي استنجا داسې ونه کړي نو ته د عبادت څه بس دی خالي وایي ټکنالوژي باید تیاره سوې وله امریکایانو مقابله کړې وه موږ ګرې ژوند په استنجا داسې خو خلکونه ورته خوشحاله د هغه وایي حق خبره کړې چې استنجا سمه نه کوي نو عبادات هم ولا کوي چې عبادات په اهتمام سره نه کوي نو جهاد هم ولا کوي ټکنالوژي دې ولا که ګټه ورسي ټکنالوژي خو یې موږ لرو خو دغه ټینګې جوړ کړی وي څو سوه کیلومتره لرې د مرچې ویډیو ویلا جوړوي او داسې شاهین او غوري او فلان او فلان او فلان
نو وځي د چاو سره خوري کې د ډوډۍ سره خوري او دې پراته دي یو فلسطین والا خواران د ګری دنیا مسلمانان نسی بچاواله د ګر دنیا یو ګلاس وبس څوک نسی ورسواله مثلا نو دا موږ وخورو کې نفسه ټکنالوژي اوس نه زده ټکنالوژي کوم ځای کې نسته دا ورسره سعودي والا څنګه ټکنالوژي جوړي دوی والا څنګه ټکنالوژي جوړي د ټکنالوژي سره به استنجا یې بیا ټکنالوژي کار د ټکنالوژي سره به اودس یې بیا کار کوي د ټکنالوژي سره به عبادت یې بیا کار کوي که دا شان نه ورسره خو ایټم بم جوړي کافران ته و د انډیا ایټم بم چا جوړ کړي خو ډاکټر عبدالسلام جوړ ډاکټر عبدالکلام کا عبدالسلام هغه جوړ ته د انډیا په سنستانانو کې سامنے مې مسلمانان خو ګرد هغه په ګولې مشغول چې ته استنجا ختمه ته منځ ختمه سبحان الله دریم په وای سبحان الله ختمه نو والله که د ټکنالوژي څخه ګټه مو والله که په ټکنالوژي باندې د مسلمانانو کومک هم وکړي نو په کار دا چې دا د الله بندګان د دې خلکو خبرو ته اهمیت ورنکړي د خپل دین راټینګ کې د خپل عبادت راټینګ کې د خپل اعمال راټینګ